خزه خډېره تیر شي. هارون الرشید بادشاہ او داغه خزاوا زبیده نامه وا. زبیده خوب ولید، په خوب کې ګوري چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي. دای خوب ولید. سحر له تپوسو کو د معبرینو نه چې ما دا خوب لیدل زما خوړه چوي. اغي ورته وې د دې خوب تعبیر داده چې الله بستا پلاس یو د کارو کی چې تر قیامت به ټوله دنیا ته फायदा اخلي. نو په مکه کې دا نهر زبیده جوړ کړ. د شام نه نهر د مکه خار تراوسته دی. اجیانو صاحبانو ته پته ای چې د مکه په ټول خار کې نهر زبیده ګرځیدلې ده او دا سوري دی په ماشکیان داغه نو برالیو کورونو ته. دغه زبیده میړه ته ورځ وی بادشاہ ته خبرو کې ورته وی ته دوزخی. هارون الرشید خو بادشاہ چې خزه ورته وی دوزخی، نو بادشاہ ورته وی چې وا خزه کزه دوزخی منو ته په ما طلاق ہے. اوس طلاق ټکه مونږ څه پیژنو؟ نه دې پښتنو خزه ملا چرته بچ پاتې دي. ها خبره ده پس زب طلاقیم سارا روانم کور سره دو روان دي دم رګیره ابل مرګری ته زب طلاقیم کبه می پری خاو زب طلاقیم په درې کانو به طلاق صاحب ته پګیره دی اور لکه نو خاصه خبره کا وکړ اور نږدې شمال پتو په ولګي خزه خو دې طلاق شو کور دی وران دی. ولزما خزه د سیاسان نه د مولوی صاحب چې په طلاق شي اده سره وسته چل کې نو خپانه شي مونږ بیړی غر کده مونږ لا سب چرته تاسو په ایمان وای چې خبره د پاسه درې کانی غرزه کنا، خبره د پاسه چې خزه په طلاق ساتم کنا، خبره د پاسه چې خزه را باندې خور او مور دا او کنا. د خور او مور دا سزا تپوسو کا پدری کانی طلاقا پدری کانی طلاق دی چې وې دا خزه در نه داسي بیل شو چې ترسوی بل میړه نه کړي تا ته نه راوکی. نو زمون خزه لاسامي کمزې دي. اما سره طالب سبق وینو ما ته چې مولوی صاحب زمونږ د مشرانو کوم چې ته کافر تیر شوی دی مال ډېر خدای خبر چې کوم نسل کې مونږ مسلمانان شوي یو دا غند خورا روانو. ول خدا زوس پوي شو مال ولې و ما کې کله کله د خر رګ ټوپ وي نو ما چې دا چل څه دی خدا را کې هغه کافر رګ را روان دی. نو غزیزانو اټول په مونږ کې اټول په زمونږ خزي زمونږ اولاد زمونږ طرز معیشت ټول پلیت او مردار. بادشاہ اوس خزي ته وي خزي منډه کړه چې منډه کړه دروازه بند کړه. میړه ورته وی ولی وی چې تا مال طلاق را کړو او زما قتل تا ته حرام دی او ستا قتل ما ته حرام دی. راشي وګورئ مونږ سره په دې علاقه کې ډېر خلک اوسي 3 طلاق ورکړي دي او بیا دې بل مسالې ته جوړ نه نو خزه راولې غلا نو په خزه زدو کا کولما چې مولوی صاحب هغه پلاني ځای کې هغه شیخ وندینو ال تلارم او غسر می نکاح تړلو بیا هغه طلاق کړم او زرالم اوس می ته خپل میړه تراواکا زیدو کا کول یو ورځ بل مال خور داس چل دے چې ما خپل چاته نکاح کړي نه او په ډولای کې منی ور کینول نو منه نه زبدي ور نکاح کوم. وی هغه تیلیانو مالک کابل مولا چې دی هغه می نکاح مال د کابل مولا کابل کې نکاح تړلې شي دا د پاکستان د مولا کار دی زیدو کا کولم دا زمون ملک دی دا زمون سړی هغه شهونه شو داغه نه پستم داغه سړی څلور بچي اته ورځو کې مې یو بچي ولیدو یو بنگالی نه ته د لاس د کرخو کې ما یو شیز دا کړو چې آرامي ولالي دا کرخه ا بنگالی ماته چې دا کرخه داسي دا سړی آرامي او چې دا داسي نو دا لالي دا غالک په مخراغه لاس مې ولو کته چومې کته دا بنگالی خبر رښتیا و ما دا واقعي آرامي دي ځکه چې بي نکاح شوه ازنه چې عثمان زنه رسته تاسو راشي چې زمونږ لاس وګوره آرام کینه حلالي او آرامي په قیامت کې پته لګي تاسو پوه شئ قیامت کې بار ار سړی تا د مور په نوم आवाज کی د پلار په نوم باندې کی او د پلانې خزه زویا
ځکه چې پلانه خزه یقیني ده چې ته زوی او پلار چې ده یقیني نه کې دې شي چې زموږ مور خیانت کړي. تاسو پوه شئ دا چاته علی الیقین معلومه ده چې زه صحیح د خپل پلار زوی زموږ مور انسان کې دې شي خیانت کړي. نو الله په قیامت کې زموږ حیا ساتي. نو پلار خو زموږ چونکې دا بنی د بل په نوم به نو په قیامت کې به سړی رسوا شي. نو د مور په نوم به ورته आवाज کوي چې د رسوای نه بچ. تاسو خیال راکړئ. عرض میں داو چې زبیدی ور بند کو چې زما کته تا ته حرام دي او ستا ما ته حرام دي. بس هغه نه بعد بادشاہ حیران چوس بس کی. امام شافعی رحمت الله علیه نوے ځوان شوی نوے عالم شوی. بادشاہ ورغه تپوس وکړو چې صاحب دا مسله پیښه شوه. هغه دا مسله مال راضی یا حلال او یا حرام را شکین. بادشاہ ورته وای صاحب ورته نه دسی چرته کی ته پتخ ناشته او زلان دیما او پختنه د دین د مسلې کې تخت نه راکوشه ته په دې زمکه کېنا او زب په دې تخت کېنم بیا تاسو کو زب درته جواب درک. هارون الرشید را پاسې د تخت نه راغې په زمکه کېناست او امام شافعی لاړو په تخت کېناست. او به کې په پاکستان کې چا سره داسې او به کوي. هارون بادشاہ خلا څکه قسم په خدای دې کوي سوما تصور ناممکن دی چې زموږ ملک به داسې څوک کی چې راشه زما په دې ځای کې نه او زبالته. د هارون الرشید ایمان مګورا او د امام شافعی ایمان مګورا. امام شافعی په تخت کې ناست ورته بادشاہ او پاس اودرېګا وای اوس تاسو کا وې دغه سي چل شي خزرات تداب ویلی دوزخی او مال کزه دوزخیم ته په ما طلاق ہے او زما دوزخی او جنتی څه پته بلګي چې زه دوزخیم که جنتی ما و دا پچا چاته لګي څوک مونږ به دوزخ ته ځو که جنت ته ځو. امام شافعی رحمت الله علیه ورته دا مسله مال راځي 300 کرته د سر نواله تر اخره پورې په ټول قران نظر واچول 300 کرته ځکه چې ته ټول قران یادو نو د الحمدلله تر والناس پورې بداسي فتلو راتلو بیا په تمام ذخیره حدیث د رسول الله چې په عمر کې دي چرتا د خدای د یری جړلې دي په عمر کې. هارون الرشید ورته په خدای مې دې قسمی چې زه ارش په نیمه شپه کې را پاسم او خدای ته چې په سجده پروت مو جاړم نو چې مخ روچت کم لاندې د اوخو د وبو ډند ولاړ ارش په. امام شافعی ورته مبارک شه د پیغمبر حدیث میں پیدا کو چې د کم سترګې نه اوخه دومره روزي چې د مخ تیرا راشي د مخ قدرې ته به د سترګې نه راتوي شي او د مخ تیرا شي یو اوخه نو په قیامت کې به رسول الله وی چې دا سړی خدای دوزخ ته نه تری او په دې سترګې به عمر له دوزخ حرام. نو د پیغمبر د دې حدیث مطابق ما فتوا درکړه چې ورشه پتا خزا طلاق نه ده ځکه چې ته جنتی. تاسو خیال راکړئ علم هم داو تقوام داوا او جرأت او ایمان هم داو.